نوښار سره تعلق لرونکي 40 کلن مریض کې د منکی پاکس وایرس تصدیق کېدو نه پس د نوښار تر ټولو لوی ټیچینګ هسپتال قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، ضلعي هډکوارټر هسپتال او میا راشد میموریل هسپتال په بو کې آیسولیشن او سکرینینګ وارډونه په هنګامي توګه جوړ کړای شوي دي چې پکې به د سکرینینګ او سرویلنس موثره نظام لاندې فعال او تربیت یافته عمله 24 غنټې فرایض ترسره کوي. د نوښار سره تعلق لرونکي 40 کلن مریض کې د امپاکس ناروغۍ تشخیص د ګلف سیمې نه د راستنېدو په مهال د زیارت په ورځ په پیښور ایرپورټ د سکرینینګ پر مهال شوی و. سکرینینګ ټیم دغه مریض د نورې معاینې او آیسولیشن کې ساتلو لپاره په پیښور کې پولیس هسپتال ته منتقل کړی و. د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوښار میډیکل ډایرکټر ډاکټر سردار سهیل افسر له مخې امپاکس په عامه توګه د زکام په شان علامتونو نه شروع کیږي. د دې ناروغۍ علامتونه تبه، په سر کې درد، په پټو کې درد او ستړیوالی د 1 نه 2 ورځو پورې جاري پاتې کیدی شي. د تبې نیولو نه 3 ورځې پس په بدن دانې راخیږي. منکی پاک چې دا یو مرض دی دا چې د پیله خو د منکی له بیزوګان نه انسان ته ترانسفر شوی دی او د یو انسان نه بل انسان ته هم لګیدی شي. وایرل بیماری ده. د دې چې کوم علامات دي هغوی کې ډېر تیز تبه ده، غوټې راوتل دي، په جسم باندې مختلف ځایونو کې دانې راختل دي او مری خرابېدل دي او جسم کې درد هم دې کې کېږي. جان ته تېنه ته خطره نه وي خو بیا هم د دې علاج شته دی. موږ 1 هفتې نه 2 هفتو پورې هغه مریض بیل ساتو چې یو مریض نه بل مریض ته دا شی ټرانسفر نشي. موږ الحمدلله چې کوم تیاری دی لپاره و هغې کې موږ ډېر ښه الحمدلله تیاری کړی دی. موږ ته د محکمه صحت طرف نه او زموږ د خپل بي او جي ګایډلاین موږ ته میلاو شوي وو، آرډر میلاو شوي وو، هغې مطابق موږ خپل فل تیاری کړی دی. او ولې چې موږ 1 کال پهله کرونا وایرس سره هم پوره هم یو وبا وه، هغې لپاره موږ ښه اوږد جدوجهد کړی و. د هغې نن موږ ته دا فایده وشوه چې کوم کار موږ په یو میاشت کې کولو موږ په 1 ورځ 2 کې هغه شی تیاری وکړلو. موږ سره بره آیسولیشن وارډ هم تیار دی، هلته سټاف هم تیار دی، موږ او پي ډي کې هم روم بیل کړی دی. هغې لپاره چې کوم حفاظتي اقدامات وو هغه ټول هم کولو. دې نه علاوه ولې چې پولیس هسپتال ډکلیئر شوی دی آیسولیشن هاسپټل په طور باندې که چېرته موږ سره دغه قسم مریضان خدای دې نه کړي که راملل نو هغوی ټرانسفر لپاره موږ 24 اور یو امبولانس ویټ ډرایور بیر کړی دی چې هغه به هغه دلته مریض هلته به هم رسوي. نو عوامو ته یعنې خبره نشته دی او که دغه علامات د چا په وي هغه کاینډلي موږ سره د رابطه وکړي، هسپتال ته راشي او نور د هغې علاج انشاءالله مفت به کېږي او پوره علاج به کېږي. ډاکټر خلکو ته مشوره ورکړې ده چې د علامتونو ظاهرېدو نه پس مریض ځان د نورو خلکو نه بیل کړي او ډاکټر ته دې رجوع وکړي. نوښار نه ملګري ریپورټر سید ندیم مشواني سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.